د ننګرهار شینوارو کې د الفت په نوم نوي اف ام رادیو خپل نشرات پیل کړل. د حقیقت ګروپ لخوا د شینوارو لوی ولسوالۍ شیرګړ غونډۍ سیمه کې د الفت په نامه نوي اف ام رادیو نن د یوې غونډې په ترڅ کې په خپل نشراتو پیل وکړ. حقیقت ګروپ چې کلونه راهیسي د ننګرهار په شینوارو لوی ولسوالۍ کې د حقیقت غږ په نامه رادیو هم نشرات کوي، نن سهار 8 بجې د وی لوی غونډې په ترڅ کې د الفت رادیو په نامه بل رادیو هم پرانیستا. د یادې رادیو د نشراتو د پایل لامله په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف، د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امیر مولوي صدیق الله قریشي بدلون، د ننګرهار ملي تلویزیون رئیس، د مخابراتو رئیس، امنیتي او ملکی منصوبینو، همدارنګه د رسنۍ استادو، ځوانانو، عالمانو او غنو مشرانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوالو ویناوالو د یادې رادیو د نشراتو په پیل کېدو خوښي وښوده او دای په افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره ښه بیلګه یاد کړه. لیکوال او ژورنالیست شاه محمود شینواری چې د غونډې له ګډونوالو څخه وویل د اسلامي امارت د راتګ سره سم ډیره ضربه رسنیو ولیده. د رسنیو استازو خبريالانو سره اوسنۍ ناستې یوه لویه لاسته راوړنه ده او غوښتنه کوي چې کومې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشرات بند کړي ورته اسانتیا او امکانات برابر کړي. هغه وویل دلته یو غټه ضربه چې ورسېده هغه رسنیو ته ورسېده چې دې یو اساسي لامل چې هغه اقتصادي مشکلاتو او همدارنګه کوم څه هم د وخت په تېرېدو باندې د رسنیو د فعالیت لپاره بیا هم د دولتي ادارې یو څه زمینه برابره کړله چې رسنیو سره ځینې همغږي ناست شوي. که څه هم د رسنیو هغه څه رقم چې اړتیا ده او د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه سازي ده هغه سټیج ته لا نه یو رسېدلي، ولې په صرف هغه لومړنیو دغه کې حد اقل دغه یو زمینه سازي او د رسنیو سره هم د دوی د فعالیت لپاره یو ډاډ دا خپله یو لاسته راوړنه ده. خو بل خوا د رسنۍ چې د فعالیت څخه لیدلي دي اساسي مشکل چې دی هغه اقتصادي مشکل دی. موږ دلته ډېر محلي رسنۍ ګورو چې د اقتصادي ستونزو له امله خبریالان هم په کور دي، رسنۍ هم شته دي، دفترونه هم شته دي، خو نشرات هم لري، ځکه هغوی ورته رسېدګي نشي کولی. نو په دې برخه کې لازمه ده چې د رسنیو برخه کې چې کوم هغه بنسټونه دي چې هغوی د رسنیو دعوګیرو او د دې د بیان د ازادۍ دعوګیرو زما په هغو باندې غږ دی چې د رسنیو د سپورټ لپاره او په خاص ډول چې محلي رسنۍ دلته غواړي او خبریالان هم شته او اجازه هم ورته شته چې دوی باید فعالیت وکړي. صرف د اقتصادي برخه کې لازمه ده چې دغه رسنیو ملاتړ وکړي، ځکه اوس موږ عملاً ګورو چې شخصا زه خپله راډیو لرم 3 کاره کېږي. یوازینی مشکل چې د هغوی نشرات نشته دی اقتصادي مشکلات دي. نو اقتصادي مشکلات او په څنګ کې د رسنیو چې کوم همغږي ورسره روانه که دا همدغسې دوام وکړي، فکر کوم چې رسنۍ بېرته پخوا غوندې هغه د ولسونو د غوښتنو ته به ځواب ووایي. همدارنګه ننګرهار کې د خبریالانو د اتحادیې مشر ایمل ظاهر د نوو رسنیو په فعالېدو خوښ دی او د اسلامي امارت چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د خبریالانو او رسنیو مشکلات دي ورحل کړي. هغه وویل په نوم د یوې نوې راډیو پرانیسته دا په ټوله کې د بیان ازادۍ لپاره یو ښه زیری دی او یو ښه پیل دی او دا موږ په دې مطمئنوي چې نوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او اغېزمنې چې شوي دوی به په راتلونکي کې قدم په قدم پلی کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت حکومت له مشرانو دا ده چې دوی د له ټولو رسنیو ملاتړ وکړي او په ځانګړي ډول هغه رسنۍ چې د سیاسي بدلون نه راوروسته یا هم د اقتصادي مشکلاتو له امله په ټپه درېدلي دي د هغوی د بیا فعالیت لپاره دې هڅه وکړي، هغوی ته د امکانات برابر کړي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوي نور محمد حنیف ویل چې رسنۍ او خبریالان دي چې د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو د حاکمو چارواکو احکام او فرامین تر ولس رسوي. هغه زیاته کړه چې د رسنیو او خبریالانو هر رنګ ستونزې به تر خپل وس حل او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل ترڅو د خبریالانو سره مناسب چلند او احترام یې وکړي. نوموړي وویل دغه راډیوګانې چې موږ سره کومې مخکې دي یا نورې جوړېږي دا زموږ قوه ده چې په دې باندې د امیرالمؤمنین فرامین د امیرالمؤمنین تر څنګ د امر بالمعروف فرامین د دغه راډیوګانو له لورې موږ خلکو ملت ته رسوو. نو د دغه د امنیت په ډاډ باندې دا خبره ورته کوم څومره رسنیو ملګري چې دي په ختیځ کې کار کوي الحمدلله موږ امنیتي ملګرو سره خبره کړې ده دوی که هر چېرته ځي په هر وخت کې ځي تاسو دوی ملاتړ یې وکړئ
او د اطلاعاتو ته لاسرسي په اړه باندې موږ همیشه لپاره د دوی همکاري پاتې شو. د الفت راډیو د نشراتو مسؤل الهام حقیقت وایي چې دغه راډیوي د ولسونو لپاره د لا ښه چوپړ په خاطر پرانیسته او په مختلفو برخو کې به اوس مهال 14 ساعته خپرونې وکړي. همدارنګه زیاتوي چې له راډیو جوړولو څخه یې هدف ځوانانو ته کاري زمینه برابرول او تجارانو ته په هیواد کې د پانګې اچونې پیغام دی. نوموړي وویل نوم مې الهام حقیقت دی او د حقیقت غږ راډیو او ترڅنګ یې نوې افتتاح چې وشوه د دې راډیو الفت راډیو مسؤل مدیر دغه راډیو د جوړېدو هدف زموږ ځوانانو ته د کاري زمینې برابرول او ترڅنګ یې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچې لوړوالی دی چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه موږ لا ترویج کړو او نور نه هم دغه هیله لرو چې همدغسې د خپل هېواد د ابادۍ لپاره ځانونه آماده کړي او خپل په هېواد کې پانګونه ترسره کړي. د الفت راډیو به اوس وخت کې 14 ساعته نشرات به ولري او اوس وخت کې موږ یوازې 8 کارکوونکي لرو چې دوی پر مټ به دغه نشرات مخ ته وړو. بیا به په آینده کې انشاءالله پلان لرو چې نور هم دغه نشرات موږ اضافه کړو. فی الحال خو د ننګرهار توریز څخه هم ننګرهار ده انشاءالله کوشش کوو چې نور ولایتونو ته دغه خپل نشرات ورسوو. په ننګرهار کې د الفت په نامه نوې FM راډیو په داسې حال کې په خپلو نشراتو پیل کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم ګڼو نورو غږیزو انځوریزو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه له ځنډ وروسته پیل کړي دي.